د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو اورېدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې به موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو، څنګه چې تاسو ته په سرحد کې معلومیږي، موږ موضوع چې د نن د سوات هغه پیښه ده چې په هغې کې تقریبا شاوخوا 18 کسان اوبو د سیلاب اوبو وړي دي او هغه تقریبا د منځه تللي دي. یو پکې تقریبا زما په فکر سره بچ شوی دی، ځکه موږ پوره خبرونه ولیدل، خو ځینې پکې لکه ځینې راپورونه بیا ډېر دروغ وایي. نو موږ سره هغه ویډیو هم دغه هم تاسو سره ښکاره کړو، بیا په ډاکټر صاحب او زه په خپل نظر پې لرو چې دغه لکه دیو چې ځان ته د اتومي طاقت وایي او بیا دغه شان ته داسې کله چې داسې اوس دغه راشي افت یا کوم مشکل راځي، بیا دوی هغه حکومتي کوم ډانچه چې د دوی اسکلټ چې دی، هغه نظام چې دی، هغه بیا د خلکو سره نه ودرېږي. نو دې په اړه به خبرې کوو. نو زه به دا ویډیو لږ ښکاره کړم تاسو سره، دغه د ویډیو تاسو هم راسره وګورئ، بیا به وروسته پرې خبرې وکړو. دا د مینګوري دا سیند دی، ریلیکس روډ نشه ده. سیند دومره زیات شوی دی چې ماشومان دلته ګیر شوي دي، دومره څوک نشي دې خلک ډېر ریسکیو والا راشي او دې ماشومان هم وکړي دا داسې دې شوي ملګرو خو خطر کېږي. او یو تن ونه دی 12 کسان دي، دا سیند ناپوله داسې ډېره زیاتې شوې شوي ده او خلک دواګانې کوي چې یاره الله په خیر راکړي دا ماشومان دا داسې لیدی شوي دا داسې لیدی شوي الله ته ورته خیر راکړي. ملګرو، دغه مینګوري سیل ته به راغلی بیا د شلو چې دغه ته چې کله دا سیلاب راغلی و، نو دوی تقریبا 1.5 ساعت چې دوی ورته 1.5 غنټه وایي، دوی په دغه اوبو کې ولاړ او د دې په انتظار و چې د حکومت څوک به راشي او دوی به دغه ځای کې وژغوري او دوی ته به نجات ورکړي دغه د سیلاب د اوبو څخه. مګر هغه خلک دغه ځایي خلک چې وو، هغوی دا ویل چې موږ تلیفون نه کړي خو څوک رانغلل او د دوی دپاره نه کوم هلیکاپټر راغی او نه کوم دغه، خو ځکه دوی د فکر کوي چې دا پښتانه دي او همیشه دوی دپاره د پښتنو مرګ یا د هغوی ضایع کېدل هېڅ خاص اهمیت نه لري. خو هغوی ته دا جوته نه وه چې دا سیلبینان دي خپله د پنجاب نه راغلي دي. که چېرته دوی ته دا جوته شوې وي او دا ورته روښانه وی چې دا د پنجاب نه سیلبینان راغلي د پنجاب فوز ته، نو بیا د هغې د ژغورلو دپاره یو حتما یو څه کار یې ورته کوو، ځکه چې پنجاب کې هغوی د هر څه دپاره تیاري، مرستې ورته زر رارسېږي او د ژغورنې هغه ټیمونه ورته زر رارسېږي. خو بیا که چېرته داسې د پښتونخوا په طرف باندې کوم دغه نو هغوی بیا خپله غواړي چې پښتانه چې څومره کمیږي هغوی په خوشحالېږي، ځکه د دوی وایي چې پښتنو نسل زیات نه شي، ځکه چې بیا هلته ورو ورو د دوی هغه پنجابیانو چې اوس اکثریت تقریبا دوی خپله چې دوی کومه دعوه کوي هغه تقریبا کله وایي چې 800 ته، کله وایي 50 نه پورته دی، خو دا خو د دوی دعوه ده، ځکه دوی خپل تعداد ځکه شمېر ځکه زیات ښکاره کوي چې په پارلمان کې د دوی هغه شمېر هم زیات راشي، په د غړو او بل ورسره دا چې د غم ورسره زیات راشي. بجټ هغه کومه بودیجه چې بیا وفاقي حکومت ورته ورکوي نه چې د هغوی کې د دوی هغه برخه چې ده هغه زیاته راځي. نو دې په خاطر باندې هغه د پښتنو شمېر همیشه کم هم ښکاره کوي. بل همیشه دوی غواړي چې پښتانه هلته کمزوري هم کي، لکه ولیم د هغې په سر باندې ډالر هم اخلي. خو بیا نن دغه کومه واقع چې وشوله زه خپله هم چې موږ ولیدله موږ ډېر خفه وو، ځکه هلته دغه 18 د کورنۍ غړي وو او دوی دا انتظار کوو او خپل مرګ په خپل سترګو لیدو. نو دا یو ډېر زیات مشکل و، ځکه هغې سره یو بل سره هغه دغه مو د چا ښځه وه د هغې پکې بیا بچي وو، بیا د هغې د نور څه خپلوان بیا وو، نو ځکه دا ټول یو کورنۍ وه او د یو کورنۍ غړي وو. نو موږ هم چې کله دغه ویډیو ولیدله خفه شولو ډېر زیات، ځکه بیا هم انسانان دي، بیا مسلمانانو نو دغه وشو. خو بیا هم دغه حکومت چې دی دغه زیاته بودیجه او دوی هم دغه فوز ته ورکوي. خو بیا فوز چې دی هغه په وخت کې راځي چې کله بیا هغې تقریبا ټول وړي وو، یو کس یې بیا چېرته هغې ته نجات ورکړی وي یا هغې ژغورلی و. نو داسې وخت کې نور رارسېدلی چې په وخت باندې رارسېدلی وي او د دوی سره هغه مرسته کړې وي. نو موږ همیشه دا ویلي دي چې پښتانه چې دي هغه صحیح د دغه هېواد کې ژوند کوي، خو هغه دوی هغه کوم دغه چې دی حقوق هغه شان نه لري لکه څنګه چې یو پنجابي حقوق لري. لکه پخوا به چې د انګریزانو حکومت په بر صغیر باندې و، د یو انګریز حقوق او د یو هندي حقوق هغه وخت دا ټول بر صغیر د هغوی په لاس کې و، نو ځکه دې ټولو ته به یو هند ویلې. نو د هغې په منځ کې به هم ډېر توپیر و، ځکه چې هغه به یو هندي به د
غلام حیثیت درلودو او انګریز شو هغه د عقاب آدار حیثیت درلودو. اوس چې دی دغه ځای کې دغه نور قومونه چې دي دا د یو غلام حیثیت لري، یو پنجابی چې دی هغه پکې د بادار حیثیت لري او ټول حقوق چې دي او هغه څه چې دغه دي هغه ټول صرف هغه د پنجاب ایلیټ کلاس یو بیا وروسته پکې د هغوی هغه نور پنجابیان دي. دغه نور چې دي دا پښتانه دوی او بلوچان او شولو او سیندیان، خو زه سیندیان ته بیا یو څه برخه ورکوي. نو دا چې دي دا بیا د غلام حیثیت لري، دوی ته هغه د خپلې صوبې هغه حقوق هم ورته نه ورکوي. نو پرون موږ په یوه ویډیو ښکاره کړې وه چې هغه خپله هغه د پښتونخوا خلک په دې باندې پوهېږي، هغه په دې پوهېږي چې که څوک ځان ته پاکستاني وایي او پښتون دا به ډېر بېننګه وي، ځکه چې موږ سره دلته دغه ریاست چې دی د پنجاب دا خو موږ سره ډېر بد کړي او همیشه موږ سره بد کړي. بیا هغې په خپلو خبرو کې دا هم ویلې چې دغه د پاکستان کوم بیرغ چې دی د جنډه وایي یا موږ د پښتو کې توغ ویو چې دا راوغورځوئ او ښکته یې واړتوئ او که د چا په کورونو باندې د پاکستان جنډه وي هغه هم وایي چونه به وله زه واخلم او هغه رنګ ورکوي، هغه بیرغونه وله لرې کوي، ځکه دا د بالادستۍ د پنجاب د بالادستۍ دغه ده جنډه ده، یعنې چې د هغې د حاکمیت جنډه ده په دې نورو قومونو باندې. او دا نور قومونه چې دي دغلته د غلامۍ حیثیت دغه جنډې د لاندې لري. نو په دې باندې موږ همیشه خبرې کړي دي، انشاءالله تعالی ورو ورو په خپله پښتنو کې بیداري راځي او دا به یو وخت کې خپلواکۍ طرف ته ځي. موږ که وکړو انشاءالله تعالی لوی افغانستان به هم جوړېږي، پښتانه به هم سره یو ځای کېږي، پښتو ژبه به هم د پښتنو په دغه جغرافیه په لوی افغانستان کې به بیا واکمنه ژبه کېږي او د دوی به د خپلې سیمې د واک د دوی د سیاست جوړونې او د دوی د نظام د دوی د وسایلو دا بار څه بیا د انشاءالله تعالی د پښتنو سره. نو زه به ډاکټر صاحب ته دغه ورکړم چې هغه خپل نظر د تاسو سره شریک کړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمات باتة. ډېر زیات قدرمن او محترم زماني صاحب تاسو ته د لوی افغانستان د تلویزیون ټول لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. تر هر څه وړاندې دغه 11 کسان وفات شوي دي یا شهیدان شوي دي، دوی ته په جنت فردوس کې د الله پاک څخه لوړې مرتبې غواړم او ټولو کورنیو ته او دوستانو ته تسلیت وایم. ما چې کوم آیات ستاسو په حضور کې تلاوت که الله جل جلاله فرمایي چې کل نفس ذائقة الموت، هر نفس به یو وارې د مرګ مزه څکي. او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ویات موت باتة، مرګ یو ناڅاپه راشي. دا تاسو وګورئ چې دا راغلي وو د چکر دپاره او د سیل دپاره، مګر د څه مشکلات سره مخامخ شو، ولې چې د دوی دغه قدمونه دغسې پورې لیکل شوي وو چې تر څو دغلته راشي او هغه خپل قدمونه د مرګ نه مخکې پوره کړي. ځکه دغه څلور شیان چې دي دا د انسان د پیدایښت نه تقریبا 50,000 کاله مخکې لیکل شوي دي. یو څلور شیان دي، زه هغه نورو باندې بحث نه کوم، خو صرف د دوی د مرګ باندې غواړم چې بحث وکړم چې یو د هغې نه مرګ دی چې دې څومره عمر به یې د ځمکې په سر باندې او دا به چېرته مړ کېږي. ځکه دا که غواړي که نه غواړي دا به هغه د کوم ځای کې چې الله پاک د دپاره هغه ځای ټاکلی دا به هغه ځای ته ځان رسوي. نو دا تاسې وګورئ چې موږ تاسې وکتل چې د سیل دپاره دوی راغلي او دلته لږ کسان هم نو 11 کسانو او مخکې تاسې دې ته اشاره هم وکړله چې هغه خلکو تلیفونونه هم کړي وو د دوی د نجات خاطره، مګر دلته هېڅوک د دوی کومک ته رانغله. نو ولې چې البته د پښتونخوا حکومت به هم دا فکر کولو چې دا پښتانه دي، پښتانه خو اصل دغه دی ډېر دي او پرېږده چې څومره کمیږي هغومره به بهتره او مرکزي حکومت هم دغه نه کول، خو پښتانه دي. نو په دې خاطر باندې مرګ دی او مرګ باندې موږ د هېچا نه خوشحاله کېږو. ولې چې کوم مرکزي ریاست یا د مرکزي ریاست نورو ادارو چې کوم حالات راوستي دي په پاکستان کې، دا د هیڅ انسان او د هیڅ پښتون او د هیڅ سیندي او د هیڅ بلوچي په نفع باندې نه دي.
ځکه چې دا د او نه د هیڅ انسان په نفع باندې نه دي. نو په همدې خاطر باندې دا ډیر ضرور دي چې ټول سندیان دي که بلوچان دي او که پښتانه دي دا ټول سره یو لاس شي او لکه دغه ورته پیښې چې 12 کسان په یو ځای کې مړه کیږي دغسې ډېر دوی ژوندي د کورونو نیولي دي او مړی ژوندی نن پورې ورک دی. دا 2 ورځې وړاندې په باجوړ کې یو ځوان یې وړی د کور نه او په داسې حالت کې ورته مړی راوړی و فوز چې هغه ځوان بالکل پیژندل کېدلو نه. نو ولې په دې خاطر باندې دوی اوس هم چوپ پاتې دي. مګر زه په هغه پښتنو باندې غږ کوم، هغه مشرانو باندې غږ کوم چې دوی به تر کومې پورې په دغه حالاتو باندې چوپ پاتې کیږي. هغه یو دغه ماته را پیښ شو، دغه سترګې د حالاتو د کږې سمول غواړي، دغه سترګې د حالاتو د کږې سمول غواړي، راپاسې پښتنو لږه پښتو خو کول غواړي. نو تر څو پورې به دوی چوپ پاتې، ځکه چې هر ورځ دوی د سر سړی نه پرېږدي او چې هغې باندې یو څو کسان راټولېږي هغوی نه پرېږدي. نو په دې خاطر باندې که دوی چېرته راپورته شي او سندیان او بلوچان او پښتانه سره لاس یو کړي نو یو پنجاب څه کولی شي؟ یو پنجاب هېڅ هم نشي کولی. نو نن خو هر څه د سند او د پښتونخوا او د بلوچانو ټول د پنجاب ور باندې دغه لکه د خامار غوندې خېټه اچولې ده او تکلیفونه او زحمتونه بلوچان پښتانه سندیان تیری او نفع یوازې یو پنجاب اوچتوي. نو په دې خاطر باندې چې څومره د دې امکانات دي چې دوی ټول سره رایو شي او د خپل حقوق د اخیستلو لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي، نو د دې ټولو شیانو امکان شته. دا خو په دې باندې موږ په دې پوهېږو چې ما کوم آیات شریف تکرار کاله وایي چې هر نفس به یو د مرګ مزه څکي. دا خو مرګ مزه څکي، خو مطلب دا دی چې دوی څه وکړل په دغه بدو حالاتو کې د دوی د نجات لپاره دوی څه وکړل. موږ او تاسې په اروپا کې ګورو چې دوی اروپا کې د یوې پیشو د بچ کولو په خاطر باندې د یو حیوان د سپي د بچ کولو په خاطر باندې څومره دوی عاجل اقدام کوي د هغه د نجات لپاره، د هغه د ژوند لپاره. ځکه چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بل دی کې فرمایي چې چا یو انسان ته نجات ورکړ هغه ټول انسانیت ته نجات ورکړ. مګر دا چې 12 کسان مړه کیږي او دوی ور باندې چوپ پاتې کیږي او هیڅوک هم دوی کومک ته نه راځي، نو بیا دوی څنګه د انسانیت دعوه کوي؟ د اسلام خو نشته ورسره. ځکه چې ماته یو خبره د ضیاء الحق را په یاده شوله په 1990 کې چې دا تللی و ایران ته او د ایران مذهبي مشر هغه وخت کې آیت الله خمیني و او هغه ته ویلي و چې زه غواړم چې په پاکستان کې اسلام راولم. نو هغه ویل چې تاسو په دې دومره کلو کې اسلام را نه وستلو، نو اوس به څنګه راولئ؟ نو ولې په دې خاطر باندې چې هغه مولانا بجلیګر دی الله پاک وبخي، هغه به همدا ویلي دا څنګه اسلام دی؟ که دا چېرته په سنډا باندې بار وي هم اوس به پېښور ته را رسېدلی وي یا به اسلام آباد ته را رسېدلی وي. نو دوی د اسلام په نوم باندې غواړي چې خلک وغولي او خپل ملت وغولي او ملت په سترګو کې خاورې واچي او د ملت خرڅ شوي رهبران د ډیرو معمولی چوکۍ په مقابل کې او د معمولی یو نوم په مقابل کې هغوی خپل ملت هم خرڅ کړ او خپل تاریخ هم خرڅ کړ او خپل د پلار او نیکه نوم هم خرڅ کړ. زه نومونه نه اخلم، ولې که موږ نومونه واخلو د کوم یو نوم به واخلو؟ ما ته هغه د خوشحال خان خټک یو بیت را په یاد شو، وایي زه خوشحال کفن په غاړه به راپاسم، زه خوشحال کفن په غاړه به راپاسم که خبر شم چې پښتون د چا غلام شو. نو زه ورباندې اوس خوشحال بابا باندې غږ کوم چې راشه اوس خو هغه مشران د پښتنو غلامان شوي دي، مشران د پښتنو د غلامۍ زنځیرونه په غاړه کې اچولي دي. ځکه په دې باندې چې دوی به تر څو پورې د غلامۍ زنځیرونه به دوی په غاړه باندې ګرځي او چیرته 2-3 درانه مشران چې هغه که چیرته आवाज پورته کړي د پښتنو لپاره، نو هغوی وخت هغوی به هغه आवाज په اغستلو کې ورته بند کړي. لکه موږ او تاسو وکتل چې دوی د ارمان لونی سره څه چل وکړلو، خدای بخیل حسن کاکړ سره څه چل وکړلو، محمد عارف سره څه چل وکړ، وزیر سره
ګیلمن سره کم ته په شهادت باندې ورسولو، د خپل یو ګل خان په واسطه په شهادت باندې ورسولو، ولې چې دوی غواړي چې دلته قبیلوي جنگ شروع شي، د پښتنو د قومونو ترمنځ یو جنگ شروع کړي، ځکه دوی پنجابي ریاست یا د ISI یا د فوج ادارې په شیطانی قوت دومره مضبوط دی چې انګریزان هم ترې نه پاتې دي، ځکه دوی دومره په دې خپل شیطانی قوت کې تجربه پیدا کړې ده. نو زه په دې باندې په ټولو پښتنو باندې، په ټولو قومونو باندې، بلوچانو باندې غږ کوم چې تر څو متحد شي او تر څو د پنجابي ریاست دغه هر توطیه ته او هر شیطانت ته متوجي شي او هغه دغه احمدون کې جواب ورکړي، ځکه چې مرګ ټول یو مرګ دی. که چیرته ځکه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما مخکې کوم حدیث تکرار کوي چې ویات موت بهتتن، مرګ یو ناڅاپه راځي، مرګ چاته خبر نه ورکوي چې ته به د 80 کلو کېږي، د 90 کلو کېږي او د 50 کلو کېږي او 50 کلو کېږي، 40 کلو کېږي، ځکه چې دنیا ته راتګ زمونږ نارمل دی او بیرته د دنیا نه تک زمونږ نارمل نه دی. مونږ او تاسو د سر په سترګو باندې ګورو چې بابای د 80 کلو 90 کلو ژوندۍ او المسی د 22 کلو هغه وفات کیږي، دا ولې چې راتګ زمونږ نارمل دی، بیرته تک نارمل نه دی. خو چې وخت مونږ دا د الله وینا ده چې کل نفس ذائقه الموت، چې هر نفس به یو د مرګ مزه سکی، او بل ځکه الله پاک قرآن پاک کې فرمایي فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، یا کله د انسان وخت پوره شو هغه یو ساعت مخکې وړاندې کیږي نه، خو چې وخت مړ کیږو هم یو ساعت وړاندې ورسته کیږي، مرګ هم نه، دا د الله وینا ده. او محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه مرګ مناصفي هم راځي. نو اوس مونږ ولې بیا د مرګ نه وویریږو؟ که چیرته مونږ د خپل حق حقوقو د اخیستلو د پاره مونږ د مرګ نه ویریږو، نو دا به زمونږ خپل ناپوهي ده، دا به زمونږ خپل زمونږ په خپل دین باندې ناپوهي ده. ولې که چیرته زمونږ ته خو الله ویلي چې ته به یو د مرګ مزه بسکی، چې وخت د مرګ مزه سکم، نو ولې به د خپل حق حقوقو نه د ظالم ته تیر شم؟ ځکه چې همیشه حق اخیستل کیږي، حق یوازې غوښتل کیږي نه. نو مونږ د دغه لپاره باید راوچت شو چې مړ کیږو هم او مرګ هم خبر نه ورکي. نو مخکې د مرګ نه مونږ د خپل ژوند څنګه استعمال کو؟ ځکه چې د هر ظالم د پاره داغه ته د ظلم جواب ورکول پکار دي، ځکه چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما، تاسو خپل د ظالم ورور کومک کوي، او د مظلوم صحابه پوښتنه وکړه چې د ظالم څنګه کومک وکړو؟ ظالم کومک دا دی ظالم لاس ونیسه، چې نور ته قتل مکوه، نور ته ظلم مکوه، او داغه نه خپل حق او حقوق واخله. نو دا د ظالم سره کومک کول دي، ځکه دا د پنجاب ریاست په د تقریبا 80 کال شاوخوا پښتانه وزورول، پښتانه مړ کړ، د 400 د پیښینه تر نن پورې دوی څومره پښتانه په شهادت باندې ورسول، څومره پښتانه ژوندۍ ته ریتم کړل، او تر څو پورې به پښتانه لا د غفلت په خوب باندې ودی. زه په ټولو پښتنو باندې د افغانستان د تلویزیون د شیشې څخه غږ کوم چې ټول اوچت شي، ټول یو موټی شي او د خپل موټو په طاقت باندې د پنجابي ریاست څخه خپل ازادي واخلي. که هغه هم نشي کولای، خبره هم نشي کولای، نو د لوی افغانستان غږ خو د هر کورنۍ کور ته ورسوي. دا خو کولای شي، هغه رحمت خدای نه خاصه تاسو کې نشته دی، او ویریږي چې ولا ماته به څه ضرر به ورسیږي، هیڅ ضرر تاسو نشي رسولای، چې ولې وخت الله پاک تاسو لیکلي هغه کې څوک هم تغییر نشي راوستلی. نو دا زمونږ د لپاره ارڅ کول دي چې موږ د خپل ژوند څنګه استعمال کو. زه ساده مثال ورته دغه د نن د 12 کسانو مرګ ورته خیم چې دغه 12 کسان څنګه راغلي او څنګه د منځ لاړل، دغه سی به تاسو هم د منځ ځئ، او هغه ارڅ بم په هغه ټول ارمانونه بم پر باندې پاتې. نو راوچت شي، بیادار شي، او په ټولو ځوانانو کې هغه د ازادۍ روحیه ورکی قوي کوي، تر څو پورې چې هر ځوان د دې قابل شي چې خپل اواز اوچت کړي. نو دا یو څو لنډې خبرې وي چې ما د نننۍ پیښې په ارتباط باندې او د پنجابي ریاست د نه توجه په ارتباط باندې چې 12 کسان ستا مړ کیږي او هغه ته یو ساعت یو نیم ساعت ارڅ امکاناتو د اسلام آباد نه هم هلیکوپټر راتلی شو، د پیښور نه هم ورسېدی شو، د
دغه ټول امکانات وخو کړي چې دوی چیرته هغه خپل امکانات په کار اچولې خو زه څومره فکر کوم پنجابي ریاست دا فکر کړیو چې زه ولا پښتانه دي پښتانه خاصم مرګ روا دي دا کوم پروا نه لري دا کوم دغه کوم حیثیت نه لري نو زه په پښتنو باندې غږ کوم چې دغه د نن د 12 کسانو د مرګ نه یو عبرت اخیستل زموږ د لپاره پکار دي نو دا یو څه لنډې خبرې چې ما د دوی په ارتباط باندې تاسو سره شریک کړلې مننه ډاکټر صاحب الله دې ژوندی لره ستاسو خبره سمه وه دغه کوم دی چې دا سیلاب روانو هغه دومره فاصله هم نه وه ډېر لږې اوبه وې خو داسې چلو چې څوک نه وو یو هغه خلک ولاړو بس دا ویډیوګانې جوړولې هغوی مرسته ونه کړله که نه لکه کولی شو دوی خپله داسې یو ټوپان دي که نه هغه په کونړ کې به هغه سیندونو کې ټوپان باندې خلک راتله د هغې نه هم چې کار اخیستلی وي هم دغه خلک یې دغه کولی شول خو اوس دوی صرف په دغه ویډیوګانو ته ولاړو ډېر خلک هغه د اوبو دغه څپې کمې وو مخکې خو موږ ویډیو ښکاره کړه ملګرو بیا په هغه شروع کې وله وګورئ خو موږ هره مسله بېرته راخلو د افغانستان د لوی افغانستان پورې دغه کوو تړو چې لکه دې کې دا مسله چاره وي بیا موږ خپل هغه سیاسي دغه ورسره پکې ورچو نو ملګرو ډاکټر صاحب تاسو نور څه نه لرئ کوم شعر چې خو سره نشه کوم شعر وی خو هغه سره وی کنه بیا دا پروګرام پای ته ورسو بیا ان شاء الله تعالی ما یو څه د همدغه ارتباط باندې ویلي دي د کوزي پښتونخوا او د لوی افغانستان په ارتباط باندې چې دغه 15 کاله ناخوالي یا د پاکستان د جوړېدو څخه دوی خصوصا پښتنو ته څومره ضرر رسولی دی دغه ارتباط باندې ما یو څه لیکلي دي که ډېر وړاندې تقریبا 2014 کال کې د دویمې میاشتې په 26 باندې یو څه ناخوالې وي چې پېښور کې پیښې شوي چې هلته څه پښتانه په بېدردۍ سره په شهادت باندې رسولي او همدغسې په لوی افغانستان کې داخل کې او همدغسې دوی یو وخت کې دوی خپله هیله نه ده کړې نو هغه ارتباط باندې ما یو څه لیکلي که ستاسو یو وخت وي نو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نه ولې وخت خو شته دی مشکل نشته دی مانځه ته هم لا یو څه وخت پاتې دی دا به خیر سره وکړو چامو وطن چامور بل تالا کړو چا پخکارا چا پس چل تالا کړو پګران وطن می چای لکړی نه دا تر خپل وسه اسره کړی نه دا کوم نادو دې پمن کړی نه دا کوم نادو دې پمن کړی نه دا چاپ یو چل چاپ بل چل تالا کړو چام وطن چامور بل تالا کړو سوق مو تاریخ سوق مو نمونه اخلي سود من خاورا سوق سندونه اخلي سوق مو داخل سوق سرحدونه اخلي سوق مو داخل سوق سرحدونه اخلي چا پشور چا پټکل تالا کړو چا مو وطن چا مور بل تالا کړو زمون وطن باندې تالا ګډه ده له یو خوانا له هرې خوا ګډه ده د لال په جسو مې سودا ګډه ده د لال په جسو مې سودا ګډه ده چا بدخشان چا مې اتل تالا کړو چا مو وطن چا مور بل تالا کړو یا افغانانو فریادونه واورئ د خپلې مور نه وصیتونه واورئ د دښمنانو تدبیرونه واورئ د دښمنانو تدبیرونه واورئ چامو خیبر چامو کابل تالا کړو چامو وطن چامور بل تالا کړو زه رحیمي زیات ناقرار ما چې د وطن په خوب بیمار ما په امیدونو د دیدار ما په امیدونو د دیدار ما چامو بدن چادر تل تالا کړو چامو وطن چامور بل تالا کړو دا یو څه لنډ دغه چې ما مخکې لیکلو 2014 کال کې مننه ډاکټر صاحب بس ډېر زیاته مننه ژوندی اوسئ دلته ملګرو د ماښام وخت رانږدې شو د مانځه وخت دی نو پروګرام په همدې کې موږ پای ته رسوو تر بل پروګرامه پورې په لوی الله جل جلاله سپارم خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ تر بیا د الله په امان ژوندي اوسئ ملګرو
الله